په 4 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ازبکستان د ملي امنیت رئیس کابل ته راغلی او د طالبانو له لوړپوړو امنیتي چارواکو سره یې خبرې اترې کړې دي. دلته د طالبانو د کورنیو چارو وزارت کې هغه له سراج الدین حقانی سره ولیدل. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو پراخوالی او په ازبکستان او افغانستان کې د امنیت د ښه کولو او د نشهیي توکو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره د دوامدار امنیتي همکارۍ په اړه بحث وشو. د طالبانو دفاع وزارت هم اعلان وکړ چې د طالبانو د دې وزارت سرپرست یعقوب مجاهد او د ازبکستان د ملي امنیت رئیس ترمنځ لیدنه کې د امنیتي همکارۍ په ځانګړې توګه د سرحدي همکاریو په اړه بحث وشو. ځینې امنیتي څېړونکي وایي چې ازبکستان د داعش خراسان او د ازبکستان اسلامي غورځنګ چې د طالبانو تر ادارې لاندې په افغانستان کې یو مشهوره جهادي ډله ده د شتون او ګواښ په اړه اندېښمن دي او کابل ته د دې هیواد د استخباراتي چارواکو سفر هم له افغانستان ازبکستان ته د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي په اړه اندېښنو پورې تړاو لري. د ځینو په باور د امنیتي اندېښنو د له منځه وړلو ډاډ ترلاسه کول د ازبکستان پلازمینه تاشکند له طالبانو سره نږدې اړیکې ته هڅولي دي. بدون شک سفر مقامات امنیتی استخباراتی ازبکستان به کابل حامل پیام نگران کننده از جانب ازبکستان است، چون در روزها و ماه‌های اخیر نیروهای امنیتی ازبکستان چندین مورد دستگیری و بازداشت و کشف گروه‌های را و افراد را گزارش دادند که مرتبط به داعش خراسان و سایر گروه‌های تروریستی هستند که در افغانستان فعال هستند. ازبکستان په سیمه کې د طالبانو یو له متحدینو څخه دی. هغه هیواد چې د طالبانو له واک ته رسېدو د مخې دوی لپاره میز خپور کړ. نن ورځ ازبکستان له سیمهییزو او نړیوالو هیوادونو غواړي چې له طالبانو سره تعامل وکړي او په اقتصادي برخه کې له طالبانو سره خپل اړیکې زیاتې کړې دي. له دې سره د طالبانو له پرله پسې غوښتنو سره ازبکستان هوکړه نه ده کړې چې په 2021 کال کې له افغانستانه د هیواد ته لیږدول شوي چورلکې طالبانو ته وسپاري.